بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران دوستانو امید ده چې ټول جوړ او روغ یاست. ښه ګران دوستانو، نن در سره د کتاب د درسونو نه یو بل درس شریکوم. نو امیدوارم دوستانو چې را سره پکې ستړي نشئ. دوستانو په دې درس کې زه تاسو سره الف با او د یو نه نیولې تر 10,000 پورې حساب شریکوم. لکه څنګه چې دوستانو تاسو پوهیږئ چې د المانی په درسونو کې ما په څلورم درس کې تاسو سره مې د الف با درس شریک کړی، خو ولې د الف با سره مې داسې توضیح نه ده ورکړې. نو دوستانو په دې درس کې زه کوشش کوم چې تاسو سره د الف با یو څه توضیحات در سره شریک کړم او بل دا چې د یو نه تر 10,000 پورې حساب در سره شریک کړم. نو امیدوارم دوستان تاسو زما په خبره پوه شئ او که چیرې د تاسو د الف با او د یو نه نیولې تر 10,000 پورې حساب زده نو ضرور نه ده چې تاسو دا ویډیو وګورئ. ښه دوستانو شروع کوو د خیر سره. په دې ځای کې وایي چې get کلار. get یعنی زی، کلار یعنی روښانه، صحیح ده. او که چیرې دا دواړه سره داسې یو ځای ولیکل شي نو د دې معنا راځي چې روښانه ده، معلومه ده، واضح ده. ګوره دوستان دا د واضح ټکی چې ده مثلا دغلته په دري یا فارسي کې هم دلته شته، خو لکه دغه استې تېنه لرې کې نو دا ورسره ولیکې نو دا به پښتو ته هم راوړي. نو امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. ښه دغلته وایو چې پست یعنی صحیح ده، سمه ده، او یا مثلا برابر ده، کنه. نو امید ده چې پوه شوي یئ. ښه دغلته وایو چې das deutsche Alphabet. das یعنی دا، دوچ یعنی المانی، الفابet یعنی الف با. صحیح ده کنه. لکه موږ تاسو پښتو کې وایو چې دا د المانی د ژبې الف با ده، خو دغه ځای کې ژبه نشته، خو صرف ویلي چې دا د المانی الف با ده. نو امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. ښه په دې ځای کې دوستانو دغه ټکو والا حروفونه درته اوله نه وایم، اوله دغسې سیده تېنه تېرېږو، بیا پس دغه نه دې ته بیا راځو. صحیح ده. A B C. ګورئ دوستان دغه C لیکل شوی نه C، لکه څنګه چې ما تاسو ته په تېر درس کې ګورئ دغسې ده. دا خو چې دا ترجمه شوی کتاب ده او دغه عکس چې کوم یو ده چې دا اوس مرته راوسته د دې کتاب د ما سره چې خپل المانیانو دا لیکلی ده. صحیح ده که نه. نو هغه ده په دې کې داسې دلته لیکل شوي دي. ښه څ یعنی دغه سی چې کومه یوه ده دا د څ دغسې اواز ورکوي یعنی. خو خیر بهرحال اواز یې د دې دغسې ده، لکه زموږ او ستاسې پښتو کې زه اوس تاسو ته لږ چې په هغه کې ویلو کې اسانه شي. ګورئ دوستانو دا دغسې هغه کېږي د پښتو په حساب باندې څ. وګورئ څ دغه اوله کې ت خولې ته راولي، بیا څ، بیا یې څ. صحیح ده. امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. ښه اوس د ا اف گ ه ای یوت کا ال ام ان او پی کو ار هم ورته وایي. ښه ار یا ار. ښه اس ت او فو و اکس اپسلون زد. ګورئ دوستانو دغلته زد ورسره لیکلي. ښه دا زد چې کوم یو ده زد د انګلیش د ژبې زد چې ده دې ته دلته ست لیکلي او یو یې سد لیکلي که نه. نو دوستانو د دې تلفظ داسې ده. ښه د پښتو حروفونو په حساب باندې د ست داسې ده. ښه نو امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. دا به ورسره دغلته پرېږدم چې پوه شئ، کېدای شي په کار شي درته. ښه اوس به لاړ شو پس دغه حروف چې کوم یو ده دغه د ټکو والا آ یا مثلا دې ته په دې ژبه کې املاوت آ هم وایي. ښه خو دې ته دا همداسې د ای اواز ورکوي. ای ښه مثال د خبرې په یو نوم کې درته استفاده کومه چې کوم یو نوم کې استفاده کوم نه د میاشتو په نومونو کې مثال د خبرې مرچ. ښه
اوس ګورئ چې په میرڅ کې دا استفاده کیږي ښه مثلا د پښتو د ودرېږه چې دا کیبورډ مې اول الماني کړه ښه صحیح ده ښه میرڅ اوس داسې لیکل کیږي ښه میرڅ دا وګورئ نو دوستانو دلته استفاده شو مثلا داسې او که چیرې تاسې سره دغه د املوت ا حروف نه وي که نه مثلا دغه تاسې سره نه وي نو بیا تاسې څنګه کولی شئ چې داسې ولیکئ چې د دې کار وکړي نو دوستانو معلومه خبر ده د دې لپاره به تاسې داسې کوئ ښه مرڅ داسې یعنې دغه ا او ا چې کومه یوه ده دغه دواړه د املوت ا اواز ورکوي امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ ښه اوس راځو ښکته دغه یو او ده یو او ده ښه او او دغه او نه اوسترایخ نوم جوړیږي ښه مثلا 12 په 12 کې هم استفاده کیږي داسې نور نومونه شته دي چې هغو کې هم استفاده شي خو مثلا دا یو مثال مې تاسو ته راوستلی اوس که چیرې تاسې سره دغه حروف په کیبورډ یا په هغه کې نه در سره نو تاسې بیا کولی شئ چې د دې په ځای باندې تاسې دا شی استفاده کوئ صحیح ده لکه څنګه چې دغلته ګورئ تاسې اوسترایخ او دغلته هم اوسترایخ ده دا وګورئ دوستانو دا هم مثال د خبرې دغلته په دغه ځای کې دغسې حروف نشته نو داسې مې لیکلي نو دا هم کار وکړي لکه مثلا دلته وګورئ 12 یعنې 12 کې دغه کاریږي خو ولې که چیرې دا را سره نه وي نو بیا دغسې موږ او تاسې لیکل کړی شو امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ ښه اوس ښکته راکوزېږو دغه او ده دا او ده دا او ده ښه دا ښه مثلا دا څنګه ویل کېږي فنف ښه دا وګورئ فنف یعنې پنځه ګورئ دوستانو که دغه شی در سره نه وي نو تاسې کولی شئ چې داسې ولیکئ داسې ښه نو امیدوارم دوستان پوه شوي یئ مثال د دغه ټکو والا حروف په ځای باندې تاسې دغه او دغه ای ولیکئ ښه نو دا به تاسو ته د فنف دغه شي کار به وکړي نو دا شی به جوړ شي فنف یعنې دا دواړه یو شی دي صحیح ده نو دې ته وایي او دې ته وایي خو مثال د خبرې فنف دا که نه داسې نو امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ ښه د دې نه دا خواته راځو چې دغه ځای کې مثلا دا وګورئ دغه اس اوس دې ته په المانۍ ژبه کې شارف اس هم وایي او توپل اس هم ورته وایي ښه خو ولې د دې اول خو دا چې په دغه الفبا کې دغلته دغه اس نشته دویمه دا چې دوستانو د دې اواز ته هم ضرورت ده ښه دغلته اس ست داسې ورسره لیکلي ښه خو ولې کولی شئ څلورم درس کې دغه ویډیو هم وګورئ خو ولې که چېرې تاسې غواړئ چې مثال خبرې تاسو ته په تلفظ کې اسانه شي یو خو ورته توپل اس وایي هم اسانه ده او یو شارف اس ورته وایي هم اسانه ده او که چېرې همدغسې تلفظ لکه دغه ځای کې چې لیکلي دي نو تاسې کولی شئ چې داسې هغه دپاره هغه وکړئ دغسې کار ترېنه واخلئ ګورئ دوستانو اس ست داسې کولی شئ چې ولیکئ صحیح ده امیدوارم دوستانو پوه شوي اس ست داسې نو امیدوارم دوستانو پوه شوي نور د دې نه اوچته توضیح فکر نه کومه چې بله یي خو خیر بهرحال دغه هغه چې ورسره مې شریک کړه ښه دوستانو الفبا خلاصه شوه اوس راکوزېږو دې لاندې هغه ته دا وګورئ دوستانو چې په دې ځای کې وایي چې Zahlen, Datum, Termin. Zahlen یعنی حساب، داتوم یعنی تاریخ، هغه ترمین یعنی وخت اخیستل. یو چا سره چې ملاقات کوي، چا سره ییني، نو دا هغه لپاره چې وخت اخلي نو هغه ته ترمین وایي. ښه، نو اوس دوستان دغلته حساب د حساب درته وایم. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5. دا وګورئ دوستانو، دغه هغه کار سره نه نو تاسو کولای شئ چې دغه سی ولیکئ. ښه، 6
6 و 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 دا وګورئ دوستان دلته هم که چېرې دغه شرط سره نه مثلا دغه حروف نه نو تاسو کولی شئ چې داسې ولیکئ ښه نو 13 14 13 14 14 ښه دوستان دویمه صفحه خلاصه شوه اوس درېیمې ته کوزیږو 15 15 16 16 17 17 18 18 19 یا 19 هم ورته وایي دوستان 19 شل 20 ښه دوستانو د دې ځای پورې خو شلو پورې راحته راغلی اوس د دې نه اخواته څنګه حساب کېږي ګورئ دوستانو لږه هغه ده د نورو ژبو په حساب باندې درته وایم لکه پښتو دوچ یا الماني او اردو د دې حساب یو قسم باندې ده هغه داسې چې مثال خبرې موږ تاسو یو وشت اول یو وایي بیا وشت یعنی مثلا بیا شل وایو مثلا په الماني ژبه کې هم داسې وایي او که اردو حساب ته واړی هغه کې هم داسې وایي 21 اول یو وایي بیا اس یعنی شل بیا وایي 22 23 همداسې کنه او انګلیش چې کوم د دې فارسی د دې سره د دې په قسم باندې حساب وایي لکه دا وګورئ دغه لیکل دي 20 وایګ ښه نو مثلا 21 یا مثلا په انګلیش کې وایي 21 کنه 22 داسې خو مثلا داسې دا چې د انګلیش په طرف ده او موږ داسې د الماني ژبې په طرف یو ښه نو خو خیر به هر حال صرف هغه درته وایم چې تاسې راحته یې پکې ښه 21 یعنی داسې کولی شي چې نورې وایي 22 23 دغسې به پسې وایي ښه او دلته مثلا 30 یعنی 10 او د دې نه دا خاطر چې بیا وایي 1 10 2 10 3 10 نو هغه تاسو کولی شئ چې 31 32 33 هم داسې به پسې ځئ ښه 40 40 50 50 später 60 اویا 70 اتیا 80 90 90 سل 100 هم کولی شئ چې ووایي او 100 هم کولی شئ چې ووایي ښه امیدوارم دوستان په دې پوه شوي ښه دا وګورئ دغه ځای کې مثال چې کله وایي چې 100 سن یعنی 100 او که چېرې ووایي چې مثال خبرې چې نه زه دا هغه مو سره وایم نو کولی شي چې 100 سن داسې هم ووایي نو یو حساب ده مثلا 100 موږ تاسې وایو نو بیا هغه 100 چې کو نو هغه بیا 100 کېږي او که 100 وایو نو 100 سن داسې جوړېږي نو امیدوارم دوستانو پوه شوي یې ښه دلته وایي 200 یعنی 200 300 یعنی 300 ښه دلته وایي چې 1000 یعنی زر مثلا 1100 مثلا دا کېږي 1000 اوس دا موږ تاسې پښتو کې دوه قسمه وایو مثلا 1100 یعنی 1000 او که چېرې موږ تاسې هغه بل حساب ته فکر وکړو موږ تاسې به داسې وایو چې 1100 1200 1300 داسې وایو ښه نو امیدوارم دوستانو دا دواړه په نظر کې ونیسئ خو دواړه یو شی ده 1100 ویل کېږي او دا 10,000 چې دي کوم دې ته وایي چې 10,000 یعنی 10,000 ښه امیدوارم دوستانو چې د دې درس نه تاسې فایده اخیستي د راتلونکي درس پورې دوستانو په پاک الله باندې سپارم فی الحال د الله په امان او ښې چارې